د لوی سپېڅلي خدای په نامه د خبرونو سرټکي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت لخوا د اسرائیلي اشغالګر رژیم د غزې د بشپړ اشغال د پریکړې غندل. د فابریکو لخوا د چاپیریالي مقرراتو د مراعاتو لپاره د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د مسلکي معین غوښتنه، او دا چې ټرامپ او پوتین ترمنځ د نږدې راتلونکي لیدنې وخت وټاکل شو. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبې د 1404 کال د زمري 18مه نیټه ده. زه عزیز دا بشپړ خبرونه دي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اشغالګر اسرائیلي رژیم له لوري د غزې د ټولې سیمې د نیولو پریکړه په سختو ټکو غندلې، او دا یې یوه خطرناکه او اندېښنې وړ پریکړه بللې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د اشغالګر رژیم له لوري د غزې د ټولې سیمې د نیولو پریکړه په سختو ټکو غندي، او دا یوه خطرناکه او اندېښنې وړ پریکړه بولي چې د جګړې د غځېدې او پراختیا لامل بشي او د فلسطین ولس بشري کرکټ بلا زیات شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د پالیسي او مسلکي مرستیال ډاکټر زین العابدین عابد ټینګار کړی چې له ککړې هوا د مخنیوي لپاره د ټولو تولیدي کارخونو مسؤلین اړ دي چې له چاپیریال ساتنې مقررات په جدي توګه عملي کړي. ښاغلي عابد دغه څرګندونې په هرات ولایت کې د اوسپنې ویلې کولو د یوې کارخونې په پرانیستو مراسمو کې کړي دي. هغه زیاته کړي چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره چمتو ده چې د تولیدي کارخونو مسؤلینو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه هم جوړ کړي. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت وایي چې د هرات ولایت محتسبینو په ادرسکن ولسوالۍ کې له یوه 65 کلن سړي سره د یوې 11 کلن نجلۍ د جبري نکاح مخه نیولې ده. د یاد وزارت په وینا د هرات ولایت محتسبینو د ښځو د شرعي حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی او ویلي چې په دې برخه کې له سرغړونکو سره جدي چلند کوي. او وروستی خبر ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرامپ اعلان کړی چې د روان کال د اګوست پر 15مه نیټه د امریکا په الاسکا ایالت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنه کوي. ټرامپ په دې لیدنه موخه په اوکراین کې د جګړې پای ته رسول بللې او زیاته کړې ده چې ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې تړون کې سیمې تبادله هم شامله وي. ورته مهال کرملین ماڼۍ د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ یاده ناسته تایید کړې ده. قدرمن لیدونکو له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښه چارې.